هارون رشید باچا یو ډیر عادل باچا، یو انصافدار باچا تیر شوی. ان شاء الله چې نوم به مو اوریدلی، مشهور باچا تیر شوی ده. د یوه ښځه او ډیره زیاته مینه محبت یې ورسره و. خپله د تره لورې هم وه، خو ډېر زیات سره خواږه و دواړه. یو ورځ په څه شي باندې بحث راغی، نو دې ښځې ورته ویلې چې ای جهنمي. دې لفظ سره د هارون رشید باچا د خولې نه راووتل، که زه چېرته جهنمي یم ته په ما طلاق یې. طلاق یې دې شرط پورې معلق کړلو، که زه چېرته جهنمي یم یعنې ته په ما طلاق یې په دې شرط که زه جهنمي یم. وروسته چې خبره له خولې نه ووتله نو حیران شول چې اوس څه شی وشو، دا خبره اوس څنګه کړو، دا مسله اوس څنګه کړو، دا خو ډېره خطرناکه خبره شوه. ځکه اوس دا څوک معلوموي چې هارون رشید باچا جهنمي ده که جنتي ده؟ دا په دنیا کې چاته معلومات کېږي بغیر د الله نه. نو هارون رشید باچا مشران علما، د غټ غټ علما شیخان ټول یې راټول کړل، دا مسله یې ورته وړاندې کړله، مسله یې ورته پیش کړه چې دا رقم ته مسله موږ ته پېښ شوې ده، دا اوس څنګه کوي؟ آیا طلاق واقع شوی که نه ده واقع شوی؟ ښځه هم ډېره وارخطا وه چې دا څه رقم ته پېښه وشوه، ځکه دواړه سره ډېر زیات خواږه او ډېر مینه محبت یې ورسره یې دواړو. علما هم په دې کې حیران وو چې دا اوس چاته معلومات کېږي چې هارون رشید باچا جهنمي ده که جنتي ده؟ ټول حیران وو، هیڅ چا هم د مسلې حل نه شو راویستلی. هر یو عالم ته به چې خبره مخکې کېدله، هغه به دا ویلي چې دا اوس څوک معلوموي چې هارون رشید باچا جهنمي ده که جنتي ده؟ که چېرته جهنمي وي خو رښتیا به ښځه پې باندې طلاقوي، که جنتي نو بیا خو ښځه پې نه ده طلاقه. خو دا معلومات چا نه شو کولی چې هارون رشید باچا اوس جنتي ده که جهنمي. خبره امام شافعي رحمه الله ته ورسېدله. امام شافعي رحمه الله په دغه وخت کې د 12-13 کلو عمر کې وړکی ماشوم و. کم عمر کې مراهق و، تقریبا مراهق ته هم نه ورسېدلی، 12-13 کلو دغه عمر کې و، دې نه زیات نه و. امام شافعي رحمه الله چې خبر شو، هغه ویل چې دا مسله خو زه حل کوم، دا خو ماته اسانه ده، دا خو اسانه خبره ده، زه د دې جواب لرم. راغی هارون رشید باچا ته حاضر شو. علما ټول حیرانو چې دا دومره غټ غټ شیخان ناست دي، دومره غټ غټ علما ناست دي، هیڅ چا هم دا مسله حل نه کړه، دا ماشوم دا مسله حل کوي. ټول خلک حیرانو په دې کې. چې کله مجلس ته راغی امام شافعي رحمه الله، نو هارون رشید باچا ته ویل چې ته له دې تخت نه راکوز شه، دې تخت باندې زه کښېنم، ځکه اوس ته ماته محتاج یې، مسله زه درته وړاندې کوم. هارون رشید باچا خو هم یو عادل باچا او د علماو قدر باندې پوهېدلو، نو بس راکوز شو خپله د تخت نه. امام شافعي رحمه الله کم عمر کې ماشوم دی یې کښېنولو په دې تخت باندې. چې کښېنولو نو د هغه نه یې پوښتنه وکوله هارون رشید باچا نه چې آیا کله دې په عمر کې هم د الله د ویرې نه چېرته ژړلي دي؟ نو هارون رشید باچا ورته ویلې چې دا خبره خو هیڅ چاته هم د کولو نه ده او نه ما چېرته کوله، خو اوس دا مسله راغله، مشکل راغلل، نو اوس به یې د مجبورۍ نه دا خبره زه ښکاره کړم. نو ویې ویلې چې داسې شپه هم نه ده تېره شوې چې ما د الله د ویرې نه نه وي ژړلي. هره شپه زه د الله د ویرې نه ژاړم، هره شپه الله ته دا فریاد کوم چې یا الله دا دومره رعایت دې راسپارلی دی، دې سوال جواب به زه سره خطه درته کوم. هره شپه د الله د ویرې نه ژاړم، هېڅ یو شپه داسې نه ده تېره شوې چې ما د الله د ویرې نه دی ژړلي. باچاهان هم وو، رښتینې باچاهان وو، رښتینې امیران وو، چې دا خبره هارون رشید باچا وکوله. امام شافعي رحمه الله ورته ویلي چې بس زه ښځه دې نه ده طلاق، ښځه دې نه ده طلاقه، بس ته جنتي. خلک حیران شول، علما حیران شول، دا مشران علما حیران شول چې دا څه رقم ته چل ده، چېرته دې په عمر کې د الله د ویرې نه ژړلي دي، او وایي چې نه مې دې ژړلي، او دی ورته وایي چې بس ښځه دې نه ده طلاقه، ته جنتي. دی په کوم دلیل باندې معلوم کړ؟ نو علماو د امام شافعي صاحب نه پوښتنه وکړه چې څه دلیل ده، په کوم دلیل یې دا معلوم کړ؟ امام شافعي رحمه الله ورته ویل چې امو نه دي اورېدلی د الله کلام،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې هم د الله نه ویریږي د هغه دپاره دوه جنتونه دي. نو چې څوک هم د الله نه په رښتیا سره ډارېږي کس بالکل جنتي ده. څوک هم چې د الله د ډار نه په رښتیا سره هم اوښکې توی کړي هغه کس بالکل جنتي ده. نو بیا له هغې نه وروسته علماو هم ومنله چې بالکل امام شافعي رحمه الله خبره سمه ده، ښځه طلاقه نه ده او هارون رشید باچا جنتي ده.